د واده نه بعد به د خواښې سره ډېر احتیاط کوي. خواښې ځوانه ښځه وي، په نسب کې پردی وي، له ده سره محبت ډېر کوي. که داسې پیښه شي چې دا سړی د خپلې خواښې ته لاس ورکړي، لاس په لاس کې راسي او په منځ کې څوک نه وي، پرده نه وي، او د ده شهوت راسي. شهوت ګورئ داسې نه ده چې صرف د زړه خوند، نه، چې په اله تناسل کې حرکت پیدا سي، په زړه کې خوند راسي، بې ادبي ډېره معاف ده، ذکر کې جګوالی پیدا سي. خو شوق یې ورته راغی که نه، دلته د ده د خوا کې لاس سره وکړي، په منځ کې څوک نسته، پرده نسته، که کالی وي بیا هم دغه د ده خپله ښځه ابدالابد په حرامه سوه، ابدي پر حرامه سوه. که بیا بالفرض داسې وسوه چې د ده خو دا د اشتها ورته راغله، هغه د ده ښځه په ده باندې څه سوه، ابدي حرامه سوه. یو صورت یې د حیلې سته، حیله یې ده چې بې ادبي معاف که دی ده ته دا واقعه ورپېښه سوه او بیا دی لاړی د خپل دغه شوق چې ورغلی د دغه مني په څه طریقه له ځانه لرې کړو، بیا لا طریقه جوړېدای شي، دا یو وسیله ده چې ورته جوړېږي، نور خواښې پر باندې ابدي حرامه ده. له دغې وجې د سړی له خواښې سره ډېره ناسته پاسته نه کوي. که پوښتنه یې کوله، اگر که له محارمو ابدیه وځخه ده، ډېره ښه دا ده، بهترینه دا ده چې کالی لاس کې ونیسي، چې کالی په لاس وي بیا دې پوښتنه ورسره کوي، او ډېره ناستې ولاړې او ډېره کوټو کې خنداوې ګپې دا شان دې نه کوي. کیدای شي انسان عاجزه ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ د کور تر مخ ناست، څوک ورته راغلو، ورته ویل ولې دلته د کور مخ ته ناست یې، کور ته ولې نه ننوځې؟ ده ورته ویل زما کور والا په کور کې نسته، زما ځوانه لور په کور کې ده، ما ته دا نامناسبه ښکارېږي، زه له هغې سره کښېنم. لور مبارکه وه او دی و حضرت عمر جنتي و. خو ګوره دومره احتیاط یې کوئ. دا احتیاط دا دلیل د ګناه نه ده، د احتیاط دلیل د پرهیزګاري ده. دا نه معنا چې یو سړی له لور سره احتیاط کوي، له خواښې سره احتیاط کوي، دا نو ډېر فاسق سړی دی. دا د پرهیزګاره سړی ده، ځکه ګناه خو د هر سړي په انسان په زړه کې راځي. نو یوه ده. دومه خبره دا ده، ته اوس مثال په طور خپلې لور ته لاس ورکې او بې ادبي ما په شهوت دې راغی. یو سړی په حالت شهوت کې ده، لور ته د ښه یې پېژنې، لاس یې ورکوي، په منځ کې پرده نسته، شهوت یې ورته راغی. چې شهوت یې راغی، په دغه د خپله ښځه ابدي پر حرامه سوه. حتی په کور کې په دا کوټه کې لور سره پرته ده، ښځه هم پرته ده. زموږ ستاسې دا پښتنو خو یوه کوټه یي، لور یې غټه ده، د لسو کلو څخه تېره ده، دی ولاړ سئ د خپلې ښځې سره د نزدېکت اراده لري، نزدېکت یې توره شپه ده، لاس یې په لور ولګېدی، په منځ کې کالی نسته، یا لاس پر لاس ور ولګېدی، یا لاس پر پښه ور ولګېدی، یا لاس په مخ ولګېدی، په منځ کې کالی نسته. د ده فکر دا ده چې دا مې څوک ده، کور والا ده، په خبر هم نه ده. شهوت یې راغی، شهوت دا معنه په زړه کې هم شوق راغی، په آله کې هم غټوالی راغی، آله تناسل کې غټوالی راغی، ښځه ابدي پر حرامه سوه. خو دا لور بې حده اشتها ته رسېدلي، دا نور لسو کلو ته به رسېدلي. نو که په ویښه و، په پوه هم و چې دا مې لور د لاس یې ورکوي، شهوت یې ورته راغی او په آله کې تناسل کې زیاتوالی راغی، هم ښځه په حرامېږي. که ورته معلومه نه وه، په ناخبرتیا کې شهوت ورته راغی، هم ښځه پر حرامېږي. خو په دې شرط چې لور به څو کلو ته رسېدلي، نهو لسو ته حد اشتها به وي. نو مناسبه دا ده سړی له لور سره هم ډېره بېباکي ونه کړي. انسان عاجزه ده، کله بې ځایه شهوت ورته راسي. له چا سره دې هم ډېره بېباکي په کوټه کې دې هم باید سملوي نه. انځور یې ده، خپل انګور یې ده، انګور یې لاس ورکوي، اوس پوښتنه ورسره کوي. په پوښتنه کې هغه انګور خو چې ده پردۍ ښځه ده، د زوی ښځې ده، خو ده خو په نسب کې پردۍ ځوانه ده. ستا شهوت ورته پیدا سي، لاس دې ورکوي، لاس له لاس سره ولګېدی، د لاس ګرمایش سره حاصل سي، هلته په آله تناسل کې زیاتوالی راغی، شهوت په زړه کې هم راغی، آله کې دې جګوالی راغی. له ده سره دغه انځور دې په زوی باندې ابدي حرامه سو، ابدالابد په حرامه سو. حتی دغه انځور په دا کوټه کې پرته ده، کوټه کې ده، ته ورځې خپلې ښځې ته، اوس په دغه انګور دې لاس ولګېدی، لاس ولګېدی، ګمان دې د چا و، د خپلې ښځې و. وروسته دې پام سو، ووایي لکه د لور والا، وایي دا خو مې انګور ده، خو هلته د شهوت راغی، آله تناسل کې د زیادت راغی، دا انځور دې په زوی باندې ابدي حرامه سو. میره ده، میره دغه د سړي زوی ده، د ده بله ښځه، دا خو میره کېږي. د میرې ته لاس ورکوي، دا د میرې سره یې شهوت ورته راغی، میرې ته شهوت یې راغی، په آله تناسل کې زیاتوالی راغی، دا میره یې په پلار باندې ابدي حرامه سو. که زنا یې ورسره وکړم ابدي پر حرامه. حتی که د میرې و ده ته شهوت راغی، و چا ته راغی؟ دا بنځي ته شهوت راغی، او مثال په طور د شهوت مسله یې زیاته سوه، نو د دې دپاره هم دغه میره پر دا پلار باندې څه سوه؟ ابدي بیا پر د باندې حرامه سوه. نو سړی دې په دغو شیانو کې لږ احتیاط کوي. دا نژندې دي په کورو کې، دا خسر یې ده، کله کله ما داسې ما اورېدلي دي په خپله، دا د نژندې راولاړې سي، خو سر یې لږ صورت یې خوږېږي، ستړی د راسي، دا ورته راسي چاپي کوي. چاپي کول پېژنئ؟
دا اندامونه چې ورکړه کوي چاپې کوي کله دا پنډۍ ور چاپې کوي کله لاس ور چاپې کوي کله سر ور ټینګوي دا ځوانه ښځه وي او طبعا د انډرور له سره څخه لږ په طبیعت کې انکسار هم لري دا معنی ځینې شرمیږي غوندې چې څوک له چا ډېر شرمیږي هغه ته شهوت ډېر زیات راځي دا قانون ده نو دغه هم په طبیعت کې موجود دي دی چاپې کوي دا ورته ناست دی د کله لاس ور چاپې کوه کله پښې ور چاپې کوه کله سر ور چاپې کوه دلته که د ده شهوت راسي د زوی مینه خو ورسپې ابدي په زنا اخته دغه شي ته ضرورت شته